وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور احسان الحق حنفي په نامه باندې پوښتنه کوي. نو هغه اصل کې د نمس په اړه باندې پوښتنه کوي. نمس دې ته وایي چې ښځې د خپلې وریځې نری کوي یا په مخ کې چې کوم ویښتان وي هغه په نوسي باندې اخلي. دا څرنګه ده؟ نو محترم ورور خو اصل کې پوښتنه داسې کړې چې د مخکینۍ د ما کومه فتوا اورېدلې ده. نو زه به دا مسله وروره ښه پوښتنه دې کړې ده، زه به یې لږ واضحه کړمه. محترمه، د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لعن الله الواشمات والمتوشمات والنامسات والمتنمسات. نامسی هغه آرایشګرې ښځې چې هغه د ښځو دا وریځې نری کوي. نو دی حدیث کې خو منع راغلی ده. امام نووي رحمه الله د مسلم په شرح منهاج کې لیکي، وی هغه وی چې دغه فعل حرام ده، یعنی دا نمس وریځې نری کول ده حرام ده. صرف که د ښځې ګیره راغله یا د ښځې بریتونه راغلل یا د سونډې لاندې د ښځې هغه ویښتان راغلل چې عنفقه یا عنفقه ورته وایي، نو دا بیا مستحب ده. ښځه باید دغه ویښتان لري کی. بغیر له دې نه د ښځې دا نور ویښتان که په مخ باندې راغلل یا وریځې نری کولې اخیستلې دا حرام دي، ځکه له دغه حدیث نه معلومیږي. نو امام نووي رحمه الله درې حالته استثناء کوي، خو دا د شافعیانو مذهب ده. وروره خبره اوس درته کوم. وریځې نری کول یا د مخ ویښتان اخیستل د ښځې دپاره دا حرام دي. صرف که د ښځې ګیره راغله یا بریتونه راغلل یا د کتنۍ سونډې لاندې ویښتان راغلل، نو دې دپاره مستحب ده چې دا ویښتان لري کي، ازاله یې وکړي. دا مستحب ده چې دا امام نووي رحمه الله المنهاج د مسلم شرح کې دا خبر کړي. خو د مونږ په حنفي کتابونو کې ډیرو کتابونو کې دا مسئله داسې ذکر ده، لا بأس بأخذ الحاجبین وشعر وجهی ما لم يتشبه المخنث. یعنی دا وریځې اخیستل وی جایز دي او د مخ ویښتان اخیستل جایز دي تر څو چې مشابهت له مخنث سره رانسي. دغه مسئله د مونږ په حنفي ډیرو کتابونو کې سته، په فتاوا تاترخانیه، فتاوا هندیه او مجتبا چې د امام زاهدي رحمه الله شرح ده په قدوري باندې، چې یوه له ډیرو خوندورو شرحونه ده. نو دلته د غورور چې پوښتنه کړې ده چې حدیث کې خو منع راغلی، حنفي فقها یې ولې جایز بلی؟ نو محترمه، دلته تطبیق دوه تطبیق حنفي فقهاو کړي دي. یو تطبیق چې ده هغه امام طحاوي رحمه الله په شرح د در المختار کې کړی. طحطاوی علی الدر المختار کې لیکلی دي، وی د ښځو دپاره زینت دا مأمور به شرعا ده. یعنی شرع په دې امر کوي چې باید ښځه زینت استعمال کی. یعنی ښځه دې ته را دعوت سوې ده چې باید ښځه زینت ښایست وکي، یعنی خپل ځان ښایسته کی او ښایست وکي. دا د ښځې نه شرعا مطالبه سوې ده. لکه مثلا یو حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ښځه ولیدله، لاس یې نه و سور کړی. رسول الله ورته ویلي صلی الله علیه وسلم چې لاس سور که باید لاس دې سور کړی وی. داسې نوره حدیث هم شته ده. نو امام طحطاوي رحمه الله وی ښځو دپاره زینت چې ده دا په شرع کې مطالبه یې سوې ده، یعنی غوښتنه یې سوې باید ښځه زینت وکي، ځان ښایسته کی. خو دغه ځان نو دغه وریځې نری کول یا وریځې اخیستل دا هم د ښایست برخه ده. خو دا دوه صورته لري. که چیرته د میړه اجازه نه وله نو بیا د وریځې نری کول ناروا دي. نو هغه حدیث چې صحیح حدیث ته په صحاح ستو کې شته، په بخاري او په مسلم په نورو کتابونو کې، چې لعنت ویلی ده الله عز وجل یا نبی صلی الله علیه وسلم په نامساتو په متنمساتو باندې. دا هغه ښځه چې وریځې نری کوي هلته ناروا ده چې دا ښځه
ته میړه اجازه نه یې کړي دا ناروا ده، نو د حدیث موافق سو. او که چیرته ښځې ته خپل میړه او خاوند اجازه کړې وي بیا جایزه ده، روا ده، جواز لري. نو د حنفي فقهاو د مسئله چې کتابونو کې مطلقاً ذکر ده او حدیث هم چې مطلقاً راغلی د دواړو دپاره دا قید ده. یعنی حدیث چې منع راغلی هغه مطلقاً نه ده، هغه مقید په دې قید باندې ده چې د میړه اجازه نه وي ښځې ته. او چې حنفي فقها وایي چې وریځې اخیستل جایز دي، دا مطلقاً نه دي، دا هلته دغه قید شته پکې چې د ښځې به اجازه وي، ښځې ته به د میړه اجازه وي بیا جایز ده. دغه خبره وروره امام طحطاوي رحمه الله په در المختار کې په طحطاوي علی الدر المختار کې کړی دی. وی وظاهر هذه التقييد ان الحرمه مختصه بما إذا كان بغير إذن الزوج ويمكن حمل المذهب عليه. نو دا طحطاوي ولسم جل یوسلو پنځلسمه صفحه کې وروره دا مسئله شته ده. او علامه ابن العابدین الشامی رحمه الله بیا په رد المحتار کې د دغه دوه خبرو تطبیق کړی چې حدیث کې خو مطلقاً منع راغلی، حنفي فقهای مطلقاً جائز بلی. نو شامی چې کم تطبیق کړی ده، شامی رحمه الله وی چې دا ناروا ده چې حدیث مطلقاً راغلی. نو هغه حدیث باید مقید سی په یو قید باندې، هغه ده چې دا ښځه د وریځې نری کوي د پردیو سړیو دپاره، د اجانبو دپاره. ولعله محمول على ما اذا فعلته للتزيين للاجانب، چې پردیو ته ځان ښایسته کي هلته دا ممنوع ده. اما که خپل میړه ته ښځه ځان ښایسته کوي او وریځې اخلي بیا پروا نه کوي. والا فلو کان فی وجهها شعر، نو بیا پروا نه کوي، جائز ده. وی دی وی ففي تحریم ازالته بعد لان الزینة للنساء مطلوب للتحصین. دغه خبره علامه ابن العابدین الشامی بیا په رد المحتار کې کړې ده، 915 صفحه کې. نو وروره هغه حدیث چې مطلقاً راغلی ده هغه حدیث مقید ده. او کوم عبارتونه چې د حنفي فقهاو کتابونو کې راغلي چې مخکې مې درته ویلې، لکه مثلا په دغه کې هندیه کې، تاترخانیه کې، په محیط کې او په مجتبا د امام زاهدی شرح په قدوری کې، نو هغه شامی او طحطاوي دغه قیدونه ورته لګولي دي. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسې، الله دې حافظ سه.